السلام علیکم د کډاټ درنو لیدونکو د کډاټ یوټیوب چې څومره هم ملګرو سبسکرایب کړئ دا ټولو منندوی یم تاسو ته وخت په وخت باندې مونږ د کالو عکسونه هم وړاندې کوو نو دا د یو اس ای امریکا نه د یو ملګري په مونږ باندې باور او په کډاټ باندې باور کړی دی د یو صادر او د یو پکول فرمايش را کړی دی دغه شانتي دا کالي ول مونږ بند کړل دا د هغه آرډر پیک کیږي او د خپل ماشوم بچی د پاره هم سلور جوړي کالي جوړ کړی دي دا چې کله د خیره د ملګری ته ورسیږي زمونږ دغه آرډر زمونږ دغه توکي نو هغه بالته ارومرو مونږ له فیډبیک هم راکړي او خپل رائے برا سره هم شریکي ځکه چې مونږ همیشه هڅه کړې ده چې د خپلو مینوالو د خپلو خوښونکو خیال وساتو نو دا د هغوی توکي دا یې د ماشوم بچي او دا د هغه ملګري کوم چې مونږ ته فرمایش را کړی دی دغه شانتي سم وله بند کړل دا مخامخ د هغوی واسکټ هم تیار دی د خیر سره نو تاسو هم کولی شئ چې په خپل ناپ باندې په خپل سایز باندې د خپلې خوښې رنګ خوښ کړئ کډاټ وخت په وخت تاسو رنګونه شریکي او هغه مونږ ته فرمایش راکړئ مونږ به تاسو ته ستاسو په ورکړی شوي ادرس باندې رومرو درلیږو د دې ترڅنګ زموږ سره د 4 کالو نه واخله تر 10 کالو پورې د ماشومانو جنکو دغه 3 رنګه پاکس هم موجود دي نو تاسو هم کولی شئ چې په کډاټ باندې باور ولرئ او دغه کالي به انشاءالله دغه ملګري ته ورسیږي مونږ به د دوی د فیډبیک د نیک نظر په تمه باندې به یو د دې ترڅنګ چې څومره هم عکسونه زموږ په کډاټ کې ګورئ دغه ټول توکي به زموږ سره موجود وي یا به تاسو له موږ په آرډر باندې تیارو زموږ زیاتره کار داسې وي چې موږ خپلو مینوالو له په آرډر باندې د هغوی په خوښه باندې سیس تیارو که هغه شال وي که پکول وي که کالي وي او ورسره ترڅنګ زموږ په سپلو کې مختلف ډیزاینونه او عکسونه دغه تاسو ګورئ نو تاسو پکې خوښولی شئ دا نوابي چپليبوت دی دا پنجداره ده په دې نوابي کې زموږ سره تور رنګ هم دی په دې پنجداره کې 15 رنګ دي دغه شانتي دا زلمي سپلای چې ده السلام علیکم د کډاټ درنو لیدونکو زه کرن خان یم د یوټیوب چې زموږ څومره هم مینوالې سبسکرایبر یې هغوی ته هرکلی مینه او احترامات وایم زمونږ د لوی اختر دپاره تاسو ولیدل دا نوروزي څپلۍ چې تاسو ولیدلې په دې کې دغه 2 رنګه دي ښکلي ښکلي او ډېرې مزیدارې دا نوروزي څپلۍ چې دي نو دا میډیکیټډ نه دي یاد دې وي زموږ نور ټول چې څومره هم سټفس دي د سپلو هغه میډیکیټډ دي پاسته دي دا پاسته نه دي د دې تلی پوست نه دی خو نور ډېر آرامده دي که نه نو ضروري هم نه ده چې ټول څیزونه دې میډیکیټډ دي یا د نرم یا څه نو دغه نوروزي سپلۍ چې چا هم پخپو کړي یا د مخې تېرې شوي یا یې د دې مخکې چېرته استعمال کړي نو په دې کې زموږ سره دغه 2 رنګونه دي بیا په فرمایش هم موږ تاسو له جوړولی شو مختلف رنګونه خو هغه به وخت نیسي او دا چې دی نو دا زموږ روان آیټمز دي د اختر دپاره دغه شانتي زموږ سره زلمي سپلۍ په زلمي کې بیا مختلف رنګونه تاسو په عکسونو کې لیدلي هم دي وخت په وخت بیا په پنجدارو کې زموږ سره 2 رنګ دي په 2 رنګو کې لکه بلو دی بلیک دی میرون دی بیا میټ رنګ چې دی زیړچکې په میټ کې بیا شایننګ والا دی بیا پکې تک سپین دی یو پکې براون دی که نه نو 2 رنګونه زموږ سره په زلمي پنجدار کې دي زلمي پنجدارې سپلۍ څومره خلکو چې هم واخیستلې استعمال یې کړلې موږ له فیډبیک راکو زموږ په سوشل میډیا تاسو ګورئ د هغو ټولو زه منندوی یم دغه شانتې زموږ سره بیا چپليبوت دي چپليبوت کې زموږ سره 4 رنګ دي سپین تور بلو او یو پکې بل داسې مالټه رنګ دی که نه د دې ترڅنګ زه به د خپل کیمرامین ته ووایم چې زموږ سره د ماشومانو
د 4 کالو نه واخله تر 10 کالو پورې د ماشومانو دا پراکس دی ډېر زیات ښکلي ښایسته د دې پراکس سره دا خپل لستوڼي او پاجامه هم ده په 3 رنګونو کې دي زموږ سره د 4 کالو نه واخله تر 10 کالو پورې. بیا ما چې د کم چپلی بوټ خبره وکړله نو په دې کې دا تور رنګ دی دغه شانتې پکې بیا بلو رنګ دی دغه شانتې پکې بیا سپین رنګ دی دغه شانتې پکې بیا نارنجي زه به یې رادې خوا که مایات ته وایم چې ته ډېر مه کړېږه دا مزیدار د مالټې رنګ دی که نه نو دغه دی را سره. بیا د کرن خان سټایل سپلی دا سپلی ده دا هم میډیکیټډ نه ده یا د دې وي چې نوروزي او دا زموږ سره میډیکیټډ نه دي نو دا په دې کې زموږ سره 8 رنګه دي تاسو به لیدلي وي په زلمي کې بیا دغه سپینه بیا په زلمي کې دغه زیړه دا په چپلی بوټ کې سپین او تور او بلو خو مې درته هم ښوولی دی په عکسونو کې به تاسو لیدلی هغه مسټرډ رنګ د پنجدارې دا دی تور رنګ دا دی که نه نو دغه ټول رنګونه دغه ټول ډیزاینونه بیا د دې تر څنګ دا زموږ سره سمارټ زلمي په سمارټ زلمي کې زموږ سره 2 رنګه دي یو دا دی یو میرون دا ښکلې مزیداره نرم تلی لري او میرون هم دلته کې پرته ده په چپلی بوټ کې زموږ سره یو رنګ دا هم دی یا د دې وي چې دا پکې زما نه هېر میرون رنګ او دا را سره هم ډېر لږ سټاک پاتې دی میرون دا زموږ سره هم ډېر لږ پاتې دی دا چکلیټي چپلی بوټ ډېر مزیدار دغه شانتې زموږ سره دا سپلی هم یو 2-3 جوړې پاتې دي ژوند کې دغه رنګونه ختم شو په دې کې نور رنګونه بیا زموږ سره شته د دې تر څنګ به زه ذکر وکړم د کډاټ چپل دا د کډاټ چپل دی دا زموږ سره دی ډېر زیات نرم ډېر مزیدار ډېر پاسته د مشرانو دپاره هم دی او د کشرانو دپاره هم په دې کې زموږ سره دا 2 رنګه دي یو تور او یو دغه مزیدار ښکلی غوندې رنګ دی براون غوندې کې د دې تر څنګ به زه راشم دې سپلی له دا زموږ سره ډېره زیاته ښکلې سپلی ده مزیداره دې ته مونږ زلمي توره سپلی وایو خو ټریپل ګیر ورته هم وایو او دا بیا په زلمي کې ډېره زیاته چې وچلېدله او خلکو خوښه کړله نو دا په زلمي سپلی کې زموږ سره داسې زیړ رنګې ده د دې تر څنګ به زه راشم په سمارټ زلمي کې بیا دا زموږ سره داسې یو سپلی راغلی ده ډېره زیاته مزیداره ډېره نرمه او په دغه رنګ کې را سره جوړه ده ډېره او د دې دا دغه چې ده داسې پسته ده دا چانیا چې کومه ورځي که نه نو دا په کډاټ کې په سمارټ زلمي کې 3 رنګ چې دی نو هغه زموږ سره دا دی نو په دې باندې دا میټ رنګ دی مسټرډ رنګ چې ورته وایي دا هغه مسټرډ رنګ دی بیا به زه راشم د دې خلکو ډېر زیات تپوسونه وکړل دا هم میډیکیټډ دی دې ته وایي نوابي چپلی بوټ دا براون رنګ دی نو دغه دواړه چپلی بوټ په 2 رنګونو کې نوابي چپلی بوټ نو دغه ستاسو دپاره په کډاټ کې دي نوروزي چپل د اختر دپاره مونږ ډېر ښکلي جوړ کړي دي همدغه چې تاسو ولیدل په ویډیو کې د دې تر څنګ زموږ سره پکولونه مفلرې سټالرې د زنانو کالي یا زما په غاړه چې دا کم ډیزاین کالي دي دغه شانتي کالي ستاسو په ناپ مونږ تاسو له هم جوړولی شو نو کډاټ همیشه هڅه کړې ده چې خپلو مینوالو ته پښتنو ته چې د نړۍ په هر کونج کې وي د هغوی د خوښې څیز د هغوی په ناپ باندې وګنډلی شي وطني کالي که د زنانه وي که د نارینه وي بیا دغه شانتې په وسکټونو کې قسمونه رنګونه که چرمدار وسکټ غواړئ که زرتار والا غواړئ که ساده وسکټونه د جامو سره همرنګه غواړئ نو موږ به هڅه کوو چې تاسو له ستاسو فرمایش پوره کړو نو تاسو موږ ته فرمایش راکولی شئ دغه شانتې زموږ سره شالونه دي شړۍ دي زموږ سره د اصلي وړۍ نه جوړې نو دغه ټول توکي په کډاټ کې تاسو حاصلولی شئ وګورئ په کډاټ کې د خپلې خوښې توکي ځان نه خوښ کړئ او موږ ته فرمایش راکړئ زموږ د واتساپ په نمبر باندې واتساپ نمبر به زموږ په ډسکرپشن کې هم وي او په دغه سکرین به هم تاسو ته ښکاري دغه شانتې زموږ سوشل میډیا ده که هغه یوټیوب دی په دې کې به هم په ډسکرپشن کې زموږ د واتساپ شمیرې تاسو توکي خوښ کړئ عکس زموږ واتساپ ته راولېږئ زموږ نماینده به ستاسو سره د هغې لاره ګودره سمه کړي تاسو چې کله د هغې پیمنټ وکړئ آنلاین
چونکې څوک باور نشي کولای دا حقیقتي خبره ده زه خپل باور نه کوم او ما څو ځله چې باور کړی ما سره دوکې شوي دي نو بالکل به تاسو سره دغه اندېښنه په زړه کې وي چې زموږ سره دوکه ونه شي خو بهرحال زمونږ موخه دا ده زمونږ سلوګن دا دی زمونږ اواز دا دی چې ستاسو باور زمونږ ګټه ده نو هم نن مونږ له اډر راکئ خپل د خوښې توکې که هغه سپلۍ او که دا نور توکي چې ما یاد کړل دغه وي نو هغه به تاسو ته انشاءالله زر تر زره که تاسو د نړۍ په هر هیواد کې تاسو ته به ستاسو په کور کې در رسیږي بیا هم چې څومره خلکو زموږ یوټیوب خوښ کړی دی د هغو ټولو نړۍ مننه کوم کور ودان دغه شانتې د خپل کډاټ نوي نوي پروډکټس چې څه پکې هم مونږ راوړو تاسو سره به شریکو زموږ یوټیوب سبسکرایب کړئ خپل ملګرو سره هم شریک کړئ او که مونږ ته تاسو خپل څه ډیزاین راکول غواړئ نو مونږ به هم د خپلو کاریګرو سره مشوره کوو که هغه په هر څه کې وي نو غواړو به چې مونږ ستاسو خوښه ستاسو ډیزاین هم تاسو ته تیار کړو که هغه د نارینه وي که د زنانه وي که د ماشومانو وي که د لویانو وي هر څه شي چې ستاسو د اغوستو د پسرولو هغه چې سم پکاري مونږ ته مشوره هم راکولی شي او مونږ سره تاسو دغه توکي خوښولی هم شي مونږ به یې تر تاسو در رسو ځکه چې ستاسو باور زمونږ ګټه ده